السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زلبی تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل زر یا تیز چارج کړو. نو دوستانو که چېرته تاسو موبایل زر چارج وهي او زر نه چارج کیږي نو تاسو دغه ویډیو لازمي وګورئ. نو کله چې دوستانو تاسو خپل موبایل چارج ته ږدئ او زر نه چارج کیږي او زیات ټیم اخلي نو ممکن ستاسو په موبایل کې دا یو آپشن بند شوی وي فاست چارجینګ موډ. نو کله چې دوستان تاسو دغه آپشن په خپل موبایل کې آن کړئ فعال کړئ خلاص کړئ نو کله چې تاسو بیا وروسته موبایل چارج ته ږدئ ډېر زر به چارج کیږي. البته که ستاسو د موبایل چارجر تیز وي نو خورا زر به چارج کیږي. نو دوستانو تاسو ته دغه ویډیو کې دغه طریقه درښایم خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا نه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره لازم سبسکرایب کړئ ویډیو ته لازم لایک ورکړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو دې لپاره به تاسو راشئ د خپل موبایل سیټینګ ته. کله چې تاسو په خپل موبایل سیټینګ ته راغئ په دې کې به دوستانو تاسو لاندې راشئ. دلته دوستانو تاسو په هر سامسونګ انډرایډ موبایل کې دغه یو آپشن وي بیټري اینډ ډیوایس کیر پر دغه آپشن به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دې کې تاسو ته لومړی آپشن راځي بیټري. نو په بیټري آپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې دوستان تاسو دلته کلیک کړئ لاندې تاسو ته یو آپشن راځي. دلته موږ دوه آپشن ان کوو. لومړی آپشن دلته دی مور بیټري سیټینګ پر دغه آپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. دوستانو په دې کې تاسو ته لاندې یو آپشن دی شاید دغه آپشن تاسو په موبایل کې بند وي فاست چارجینګ. لومړی به تاسو دغه آپشن په خپل موبایل کې آن کړئ خلاص به یې کړئ. کله چې دوستانو دغه آپشن آن کړ نو وروسته به تاسو بیک لاړ شئ او په خپل موبایل کې به دوهم آپشن یې ورسره هم آن کړئ. نو په دې سره تاسو موبایل به ډېر زر تیز چارج کیږي. دوستانو یو خو دغه آپشن شو فاست چارجینګ آپشن ورسره په خوا کې کتر تاسو دوستانو دوهم پاور سیوینګ موډ آپشن چې دی تاسو په هر موبایل کې دغه وي نو دغه آپشن به هم تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. مخکې له چې تاسو دغه آپشن خلاص کړئ فعال کړئ نو لاندې درې آپشن چې کومې راځي دغه به تاسو درې وړه آن کړئ. نو دوستانو دې سره که تاسو چېرته د لاندې څلورم آپشن چې ښکاري لیمیټ ایپس اینډ هوم سکرین دوستانو که چېرته تاسو دغه آپشن آن کړئ نو ستاسو موبایل کوم اپلیکیشن چې دی د سکرین ټولې به بندې شي صرف یو څو محدود اپلیکیشن به تاسو ته پاتې شي. او دوستانو دغه آپشن تاسو هغه آن کوئ کله چې تاسو غواړئ خپل موبایل د زیات وخت لپاره نه استعمالوئ په یو ځای کې د مثال یو څو ورځو لپاره یو څو ساعتونو لپاره د یوې شپې لپاره یا د ټولو ورځې لپاره په یو ځای کې ږدئ غواړئ نه کوئ استعمال نو دغه آپشن تاسو آن کوئ. نو کله چې دوستان تاسو دغه آپشن آن کړ نو ستاسو موبایل چارج به بیخي بچت کیږي بیخي به یې نه وهي او د چارج کولو په وخت کې خورا ډېره فایده درته رسوي. که څه تاسو دغه آپشن آن کړئ نو موبایل چارج ته کیدی بیخي به تاسو ته چارج بچت کوي. خو دوستانو موږ اوس دغه آپشن ځکه نه آن کوم چې زه موبایل غواړم استعمال کوم بل دغه چې که چېرته یې بند کړم نو زما د سکرین ریکارډینګ به ورسره بند شي. کله چې تاسو دوستانو دغه آپشن په خپل موبایل کې آن کړل او وروسته دوستانو تاسو راشئ خپل پاور سیوینګ موډ آپشن چې کوم دی دغه فعال کړئ او وروسته کله چې تاسو دغه فعال کړ نو ستاسو موبایل سکرین نو وروسته تاسو خپل موبایل چارج ته ږدئ تاسو ته به ډېر زیات چارج بچت کیږي او بچت کوي به یې. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نو په دې هیله چې ویډیو تاسو خوښ شوې وي نو که ویډیو ته مو لایک نه ورکړئ لازم یو لایک ورکړئ او دغه ویډیو لازم د خپل نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.